محترم او زړه ته نږدې خلک د دغې دنیا نه تللی دی اول خو هغې ته دعا ده الله ته یې وبخي الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي او الله دې په دې کور او په کلي باندې چیرې غمونه نه وړي نو باچا صاحب خبرې وکړلې شکیل هم خبرې وکړلې په دواړو کې یو نظر راځي یعنې د خپلو زامنو تربیت که هر پښتون پلار روغ وکړي دا به په معاشره باندې د بوج کمولو یو سبب جوړي باچا صاحب یوه خبره وکړله باید پښتانه ځوانان دغه خو دا ویډیو خو به ډېر خلک ګوري هغه یې واري زه به بیا ریپیټ د ویل چې دلته ما ته راغلل ګډ یا لال که چې عزت دی کوو کېدی شي ده چې دا ګډ هر شی قبول کړي وای په دې نه بعد نور هم آفرونه ورته کړي وای نن یې ده ته نور هم ډېر څه مرات ورکړي وای خو د دغې خاورې په خاطر باندې داسې سپینګیري لا نن هم وجود لري چې ذاتي احترامات ذاتي چګوالی ذاتي ګډان ذاتي مرات یې ټکراو کړل خو خپله خاوره یې چاته ورنه کړه دا د ځوانانو په خپلو سپینګیرو باندې د اعتماد جوړولو تر ټولو غټ واقعیات دي تر ټولو غټې کیسې دي بدبختي په پښتونخوا کې ډېرې دي څه د زورورو د زور د لاسه څه د خپلو د ناپوهۍ د لاسه په ځینې ځایونه چې خپل داسې عملونه شوي دي چې په موقع باندې لکه څنګه چې باچا فیصله کړې ده چې زه ذاتي څه نه اخلم د کلي یې راکړي خاوره به نه وړي رانه داسې فیصلې خلکو نه دي کړي داسې ورته ټینګ شوي نه دي څه بیا زورور دومره زورور شوی دی چې هغه چې ده وویل چې بیا اوبه بند شوي اوس دا خو د وس خبره نه وه د زور محترمو سپینګیرو عزتمنو ځوانانو اصل خبره دا نه ده چې دوی په زور کې دي د دوی د زور خبره نه ده زمونږ د ژوند سوال دی یو باز چې یو مرغۍ باندې ټوپ راوهي مرغۍ هم پښې ور واچوي په زور خو باز ډېر زورور وي خو د مرغۍ د ژوند سوال وي هغه هم خپل زور ورسره کوي زمونږ د خاورې د وجود سوال دی د ژوند سوال دی پښتون ژغورنې غورځنګ خلک به ډېرې کیسې وکړي نن یې زه صرف مطالبات تاسو ته بیانوم نور بیان نه پې کوم دا اول کیسه دا ده چې د پښتنو په مختلفو ښارونو کښې ډېر زیات مرګونه شوي دي د معلومو او نامعلومو لخوا په ځینې ځایونو کې معلومو خلکو په ځینو کې نامعلومو لخوا 70,000 پښتانه ریاست مني چې مړه شوي 70,000 د چا چرګې مړې که نه در پرېږدي 70,000 چرګې څوک نه در پرېږدي مونږ پوره غټ کام تاریخي کام 70,000 لاشونه هېر کړي دي هغې ته ناست یو چې بس په دې د خبره ختمه وي
دا پی ټي ایم وایي چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کا شکیل به پې پوهېږي د رښتیاو کمیشن جوړ کا روانور څه څه کړي دي چې ښکاره شي تایر دا وړ یې چا یو وړ اخیسینو ته دا په پېښور بازار کې دماکې چا وکړې د کویټه وکیلان چا صفا کړه په یوه ورځ د پوره باچا د وکیلانو پوره یو نسل یې ختم کړ سل داسې پوهان وکیلان چې ټول بلوچستان یې په لاس کې نیولی په یوه ورځ یې ختم کړ لاړل په پښتنو یې سینچرۍ والي دي د مړو دلته ای پی ایس ماشومان داسې په بېدردۍ سره ووژل شول چې په دنیا کې یې ځان ته انسان وایه هر انسان په زړه بد د مذهبونو نه هم پرته کیسه لاړه دومره ظلم وشو هغه یو په پښتنو کې یو شعر مې اورېدلی چې چا یم وجلې هماغو په ما ژړلي یعنې دومره په بېدردي سره ووژل شول چې ظالمانو هم پرې اوښکې تویې کړي ظالمان خو تر اوسه پورې تحقیقات نه وشول چې چا وکړل په بل خوا مستقل بیانونه را روان دي مسلسل بیانونه را روان دي چې دا زموږ خپلو ادارو کړي دي د دهشتګردي چې کوم ګروپونه جوړ شوي دي اوس د سپین ږیرو که نه وي اورېدلي د ځوانان یې ورته وار ووایي اوس 2-3 هفتې اول په امریکا کې د پاکستان محترم وزیر اعظم دا بیان وکړ چې څومره هم دهشتګرد ګروپونه دي زموږ فوج او ادارو جوړ کړي دي که زه دا کیسه کوم باچا ما ته خو وایي چې غدار دا خدای په خپله خوله وایي کیسه دا ده چې دا مړي بیا ذمهدار څوک شو موږ وایو چې د څومره هم پښتانه ووژل شول د دغو دپاره یو ټروت رښتیاو کمیشن جوړ کا چې رښتیا موږ ته معلوم شي دومه مطالبه دا ده چې میسینګ پرسنز لاپته افراد په دې کې به څوک ګناهګار وي څوک به بې ګناه وي پی ټي ایم دا نه وایي چې ټول راخلاص کړه نه وایي دا وایي چې عدالت ته یې ورکړه که څوک مجرم وي هغه ته سزا ورکړه که څوک بې ګناه وي هغه خلاص کړه سپین ږیریو د زامنو مینه تاسو پیژنئ په مرګ چې څوک مړ شي یو څو میاشتې پس زړه ته قرار څه نه څه راشي خو چې ورک وي هر ماښام چې کله مور او پلار روټۍ ته کښېني دوی په ستوني باندې یو نوړه نه تېرېږي ورک داسې وي لکه 24 ګنټې ستا په تلي کې یو لاش پروت او ته پرې رابدلېږي دلته پښتانه مند یو سپین ږیري ژاړي مونږ پی ټي ایم وایو چې ته عدالت ته ورکړه که څوک مجرم و سزا ورکړه که څوک بې ګناه ور اخلاص یې کړه درېیمه کیسه کوي چې په دا فاټا په غرونو کې داسې ماینونه ښخ کړي دي چې عام ولس هره ورځ غریب خلک وي ګډې چیلې به پاوي درز د مکه ور وشي شپونکي وي غریب خلک وي هغه په بمونو کې ولوځي بیا څوک د تپوس نه دا زموږ غرونه دي دا زموږ وینه ده دا زموږ نسل دی ما یې وژنه ده دا ماینونه صفا کړه څلورمه کیسه کوي چې قبضې شوي دي په ځمکو قبضې شوي دي د ډي ایچ ای په نامه چېرته زکند جوړوو چېرته بله کوي بیا په کورونو قبضې شوي دي په سکولونو شوي دي په خوځاخیله کالج ګرلز کالج اوس هم له د جنکۍ نشي راتللی سکول قبضه پرې کړي په هسپتالونو شوي دي چې څومره هم قبضې شوي دي دا لرې کړه بلې قبضې په څه شوي دي په مدنیاتو شوي دي تر ټولو اهم سویلي وزیرستان د چلغوزۍ تر ټولو غټ ځنګل دی هغه ته څوک نږدې نشي ورتلی د دنیا تر ټولو غټ ځنګل دی کیسه دا ده چې قبضې لرې کړه په مدنیاتو او ورسره په کاروبارونو قبضې شوي دي کاروبارونو باندې قبضې ته دا بارډر و د تورخم شلمانه یې دلته ناست سره ناست دی ناست دا د ولسونو د پښتون ولس په لاس کوه کاروبار یې پرې کوه هغه نن ځنه یو وړ دا یې ګواه دی دې هغه اف ډبلیو ای ان ال سي راغلل هغه یې ونیول هغه کاروبار اوس پښتانه نشي کړلی هغه خیبر ازانونه ته لږ وشي معنا دا ده چې کاروبارونه هغه خیبر
چې دوی ته به څوک چپړاسي هم ورته واپس به عربپسي راتللو د ایجې خیبر څومره هم زامن دي اوس په د پېښور په هوټلونو کې جاړو وایي خپلې خاورې روزګار یې ختم شو ختم یې کول دا قبضې داسې قبضه په چمن کړې ده کوټې ښار د پښتنو یو ښار خو و نن ښار نه دی پاتې شوی ټول یو کینټ دی پېښور نیم په نیمه لاړو نیم په نیمه پېښور د پښتنو د لاسه لاړو د کابل متعلق خو دغه جرنرالانو لیکلي وي 100 ملکونه د لرې وي خو د پښتنو یو تاریخي ښار خو و کوم جرنل لیکلي و چې کابل مست بي برن خامخا اور ورکوي خامخا اور ورکوي مست بي برن یعنې د پښتنو چې چېرته ښارونه دي تباه دي نن دا غټ پېښور څه دی دا خپلو پښتنو ته روزګار نشي ورکولی دا داسې تباه شوی دی دا په سیاست باندې خو غټ دی روزګار پښتانه روان دي فیصل آباد لاهور کراچۍ دوبۍ سعودیا د 30 ملکونو آبادي په 1 کروڑ نه کمه ده د پښتنو 1.5 کروڑ خلک مسافر دي اوس خو سندرې هم ټولې د مسافرې دي ټپې هم باچا وایي مسافرۍ نه پکې راغلي ټولې دغه خدای پاک خاوره راکړې ده په دوی مو څوک دومره روزګار کاروبار ته نه پرېږدي زموږ سره ثبوت پراته دي د دغې پېښور حیات آباد نه پښتانه مالدار خلک کاروباري خلک اغوا کېدو بیرته به یې ته به دلته کاروبار نه کې ځي به اوس په بوډ بازار کې چې 10-11 کاله اول کومه مشینري پراته وه اوس په ټیکسلا کې ده اوس په ترنول کې ده زمونږ د جنگ په سر د نورو خاورو قیمتونه زیات شول کاروبارونه زیات شول دا پی ټي ایم چې دا قبضه ده لري شي قبضه ده په کوم صورت کې چې دی دا لري 5مه مطالبه دا ده چې څومره هم په دې جنگ سرکاري او غیر سرکاري اماراتونه سکولونه کالجونه هسپتالونه یا غیر سرکاري دي یا چا سرکاري دي یا کورونه مارکیټونه او دغه د دغو ازاله وکړه په دې نام باندې په اربونو ډالر ته اخیستي دي چیرې د یو وړل لالا مونږ چاته په زړه کې تعصب نه کوو خو یو کیسه ذهن ته راځي کیدای شي پکښې خطا و څوک مې د پوه کړي په 2014 کې په سویلي وزیرستان کې 70,000 کورونه ړنګ شوي 70,000 کورونه دلته د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چې FDA کښې ریکارډ پورته ده او په 2014 کې په 80 اربه روپۍ باندې په لاهور کې میټرو بس جوړېد ما کور ړنګېږي د خټو والا ته ترقي کوي نو که یو ملک و که چېرته پښتون بلوچ سندي پنجابي برابر وي بیا مې لږ پوه که دا څرنګ برابر والی دی دا څرنګه ورورګیري ده چې زه پکې غر کېږم ته پکې جوړېږي لاهور پکې جوړېږي کاروبار لا سره پېښور کاروبار ختم کېږي د واګا بارډر کاروبار جوړېږي په تورخم وال ختم کېږي تر پار کر یې نوې هغه ورته جوړه کړه د کاروبار دپاره د انډیا سره کار لپاره نوی ځای یې جوړ کړو او زمونږ اول نه جوړ شوی د چمن بارډر ختم کاروبار ختم اول نه جوړ کیسه دا ده چې دا چې څومره نقصانات شوي دغې ازاله ده 8مه مطالبه دا ده چې د تیر جنګ حساب وکړه ته خلکو ته وایې چې 72,000 پاکستانیان مړه دي مونږ منو خو دا حساب به هم کوې چې په دې 72,000 کې پښتون څومره و د بل کام د تناسب به راوباسي ته وایې 200 اربه ډالره نقصان شوی دی دا تناسب راوباسي چې دا د چا و د جنګ په ورځ خو ته وایې چې پښتون ډېر بادر دی خو د حقوقو په ورځ چې دی د پښتون کیسه کوي ته ورته چې نه د پښتون نامه نشته ټول برابر هلته نه دی برابر کیسه دغه ده او په 8مه مطالبه کښې دا شی شامل دی چې آینده به دا ګارنټي ریاست راکوي چې د پښتنو په خاوره به پراکسي جنګونه نه کوو پراکسي جنګ هغې جنګ ته وایي چې وجود یې نه وي پکې خو مفادات یې وي پکې د امریکې روس او چین هر وخت چې لوبه کېږي د پښتون په خاوره وشي
او د دغې ټیکه څوک اخلي موږ دا ته به دا ټیکې نه اخلي زموږ د خاورې د بربادۍ ټیکې به څوک پراکسي وار بدلته نه وي امریکا روس که یو بل سره جنګ کول غواړي یا چین امریکا سره کول غواړي خپلې ځمکې شته په غیر سره وایي زما په خبرې ولې کوي او هغه کوي ته دلته په لار کې ورته جوړ شوی چې ټیکه ما ته راکړه دا خبره ده د خپلې خاورې د تحفظ کیسه ده په دې باندې وایي چې غدار یې ملګرو غدار منظور نه دی غدار د پښتنو ناره ده دا نن ما پرېږدئ سبا په د ناستو کسانو کښې چې څوک ووایي یا هم غدار دا د شخصیت محتاجه کیسه نه ده چې څوک یې هم کوي هغه به غدار اوس کیسه ما اول مثال درکړو چې باز چې کله مرغۍ نسي نو مرغۍ هم خپل زور کی ځکه چې هغې د ژوند مسله اوس که ته غدار وایې که ته مانسې که ته موهې که ته مامړوې زما د ژوند مسله ده زما د خاورې مسله ده دومره سره بیل کړي دي دومره سره بیل کړي دي چې دا د پېښور خلقو ته چې کومې سترګې دا پښتون قام په لغړوي په دې غرونو کې چې دا به راپاسي که کومه ورځ نن سبا پښتنو کې یوه خبره روانه ده وایي که پېښور راپاڅېدو د پښتنو مسلې حل کېږي هم د پېښور ولس ته وایي دا پښتون قام تاسو ته نظر لري په وجود باندې په تعداد باندې په هر لحاظ سره په نوکریو باندې په دننه د سټیټ په ډپارټمنټ کې کوم کارونه په دې هر شي کې ستاسو برخه په پښتنو کې ټولو نه زیاته نو اوس په کار ده د پښتنو په درد کې هم احساس اخلي نن خو دا کیسه راغله چې پېښور چېرته بچ شو خلک وایي ما ته یو سړي وویل چې موږ پېښور خو لږ بچ شو ما ویل څنګه بچ شوی ساه اخیستلو ته ژوند وایې نو بیا خو بچ شوی که دې ته نه وایې د پېښور په ښار کې داسې دماکې شوي دي داسې بربادۍ شوي دي د مینا بازار ما مثال درکړه نن یې هم په یوټیوب چې سر کې د پښتنو سړو خو پرېږده د ښځو هم د لوس وجودونو ټوکړې پراتې دي او چې تپوس یې کوي بیا غداري په بل ځای کې موږ نه وایو صلاح په پنجاب کې یو لیونی و هغه ځای یې ماته و ATM اووه ورځې میډیا هم کوریج ورکوه FIR هم درج شو ټول خلکو پې خبره هم کوله ما ورته چې دا ډېره ښه خبره ده د سره چې کوم ظلم شوی دی په هغې زموږ زړه بدی د سره چې کوم انصاف کېږي یا میډیا کوریج ورکوي یا غټ غټ خلک پې خبره کوي په دا موږ خوشحال یو په ظلم مو زړه بد او د سره چې کوم ښه کېږي په مو زړه ښه خو دا زموږ پښتانه خو لیوني نه سم سړي د وطن د جوړولو سړي مړه شول هغو ته خو چا کوریج نه کړو په هغو باندې خو چا کیسه نه وکړه د هغو تحقیقات خو بیا نه کېږي د 1940 نه واخله تر اوسه پورې یاره ما غلط ثابت کوي چېرته یوه واقعه راوښیي چې په هغې کې غټه واقعه د پښتون قام شوې وي ریاست انصاف ورکوي نو چې بې انصافي وي غږ خو به پورته کېږي نو چې ته هغه په زوره بیا تم کول غواړې بند کول یې غواړې د انګریز نه واخله تر اوسه پورې ټولې پالیسۍ د روانې دي چې پښتانه دې د یو بل نه لرې وي د یو بل سره د مینه نه وي د یو بل سره د نږدې نه وي د پېښور نه لاهور ته موټروې ده خو د پېښور نه تیرا ته لار نشته چې دی لاهور ته تلی شي خو چې تیرا ته نشي لاړ باجوړ ته نشي لاړ د وزیرستان ساوت وزیرستان نه ملتان ته روډ شته دی خو د ساوت وزیرستان سره ټچ په 30 کیلومتره کې ژوب ښار دی هغه ته روډ نشته پښتانه د یو بل نه تقسیم ولې ساتل کېږي که کله هم پښتانه یو بل ته تګ راتګ شروع کړو بیا به دا رشته قایمېږي اوس د پېښور ځوانان دا نه شماري چې که د تیرا ښایسته غرونه زما وطن دی که د وزیرستان ښایسته غرونه زما وطن دی کویټه زما ښار لیدلي نه دي دی دومره کټټ پاتې شوی دی دېږي نه چې د خپل وطن احساس نه کوي د پښتون او نه هغو ته دا شمارېږي خیر په پېښور باندې ټول پښتون دعوه لري خو پېښور یې پرې لري ټول پښتون وایي زما ښار دی زما ولس دی پېښور ته پکار دی چې دا هم د دوک چې د چمن نه واخله د تراله پورې به پښتون نه ورشي دا زما وینه ده دا زما ورور که اول ډز په وزیرستان چې کېده په پېښور لویه جرګه شوې وای ریاست نه پښتنه شوې وای سپین ږیرو کړې وای چې دا ډز د څه شي و د پېښور بازارونو ته به
دا جنګ نه ورسېدلی دا به تر سواته پورې نه و تللی نه و شوله داسې دا جرګه شوې نن د پېښور ښار اختیار د چا سره دی د دغې وطن د سپین ګیرو سره که د کور کمانډر سره د دغې ښار فیصلې څوک کولی شي دا وطن نه خو موږ په خپل محنت نه داسې بل څه دا خدای راکړی دی دا کام چې جوړ دی د دنیا ټول پوهان راوله یو کام به دی ایجاد کړي یوه ژبه به دی ایجاد کړي نشي ژبه ایجاد کولی نشي کم دا قدرت دی دا د خدای کارونه دي موږ خدای پیدا کړي موږ ته خدای وطن راځي موږ ته خدای ژبه راده چې یو بل سره پوهېږو خاوره یې راده چې خپل پر ژوند تېروو د پښتون په خاوره باندې د څه شي کمي ده باچا صاحب خبره وکړه کوم شي کمي ده محمود خان وایي چې خدای پاک په صورت الرحمن چې د کومو نعمتونو ذکر کړی دی زه چیلنج ورکوم یو نعمت داسې نه دی ذکر شوی چې د پښتونخوا په ځمکه نه دی نن نارت وزیرستان میرانشاه کې جنگ روان دی تاسو ته پته شته دی بویا محمد خیل 15 کیلومتره علاقه غرونه مسلسل داسې سره زر او کاپر دي چې کان به نه پسې وایې ډایرکټ غرق سره زر دی او کاپر دی دا وارن ټیرر نه دی دا اسانه خبره ده چېرته ټیرر پیدا که پسې ورشه چې زه هیرو یم چې درنه دې خوا کړم او ځمکې ونڅه او وطن ونڅه او مدنیات ونڅه دا زمونږ په وسایلو باندې لوټمار شروع دی زمونږ په سرونو باندې وایي پښتانه وینه ابس تویه شوه بې قیمته تویه شوه زمونږ دپاره ابس وه نه د ټولو دپاره ابس نه وه په عربونو ډالر یې پې اخیستې شوي دي دومره بې قیمته نه وه بل چا پې سودا کړې ده ستا دپاره ابس وه کوي وارن ټیرر بیا موږ سوال کوو ریاست ته لیست جاري کړي چې د څومره دهشتګرد مړه کړي ریاست ته لیست جاري کړي د کومه علاقه کلیر کړې ده چې موږ ورته وښایو چې کومه کلیر دا پېښور نه دی کلیر دا پېښور ته خو وزیرستان یې راوړي پېښور نه دی کلیر د دغه نه نو په دې باندې چې د خپلې خاورې نه جنګ لرې کړو امن راولو خوشحال ژوند لرو او داسې ژوند چې زمونږ د پښتنو د یو بل سره مینه وي رښتې وي چې د پېښور سپین ګیري د شوال په غرونو باندې کله بې فکره روټۍ خوري ناست وي او کلیوال یې خدمت کوي موږ هغه ورځ ښه ورځ بولو ښه ورځ زموږ هغه ده ښه ورځ هغه ده چې پښتانه د چمن نه واخله تر چتراله پورې دوی د یو بل سره رښتې لري د یو بل سره خپلوالي لري ملګرتیا لري تګ راتګې وي دا زموږ یو بل نه کټ کول یو بل نه جدا کول او بیا داسې بل پاتې کېدل دا زموږ د مسلو حل نشي جوړېدلی زموږ د مسلو حل زموږ په اتفاق کې دی ګرځو به خبرې به کوو زه ډېره بخښنه غواړم نه وه پکار دلته خبره باچا صاحب خبرې وکړلې ما ته هم شوق راپورته کړو چې زه یې هم وکړم نور یو ځل په آخر کې بیا هم د کور ته د کلي ته او دا چې کوم مړي شوي دي دغو دپاره په آخر کې بیا ډېره ښایسته دعا وغواړئ ښکلې دعا وغواړئ دعا وکړئ د جمع یا الله کا پاکه دا باچا صاحب وبخښي خبرو د باچا صاحب کور ودانې ټبر نه جوړ مړ شوی یا الله غم وبخښي یا الله پاکه ته دې کلي ته دې حجرې ته دې کور ته دې ټولو ته نور خیر راولي یا الله پاکه ته زموږ له عقلونه راکړې موږ له فکرونه راکړې یا الله وطن سم مینه پیدا کړي یا الله سم بنیادمان رانه جوړ کړي یا الله پاکه ته موږ د خپلې خوښې مناسب تا وطن راکړی ته زموږ نصیب کړي یا الله ته زموږ دشمنان هدایت کې پوی کې یا الله که نه پوهېدل او نه هدایت کېدل یا الله ته د شنه اسمان په سړکونو باندې ووهې یا الله چې دلته چا د جنتونو ارزو ده د پنجاب د فوج د غزوه هند په حواله یا الله جنتونه نصیب کړي یا الله شهادتونه نصیب کړي یا الله دا د شهادت لار ته د پنجاب نه تېره کړي یا الله زمونږ په هر څه کې د پنجاب برخه په اوبو کې زمیندارۍ کې بینک کې فوج کې په افسرۍ کې په کمانډرو کې د پنجاب برخه یا الله دې په شهادت کې برخه د دې ټولو نه سیوا کا چې دوی په خپل کو په لږ په تیز امین وکړي یا الله د شهادت برخه د ټولو نه سیوا کړي منګله دې الله اتفاق راکړي او مشر منظور به دننه د شکیل دي که ورشي د دوی خویندې دي هغې ته به عذر وکړي
او تاسو د اوس نه فارغ یې او که بیا چا د مشر سپورټو ایسته نو چې کوم وخت کې رخصتي کوي نو هغه ټیم کې به سپورټوان وباسئ. اللهم ربنا اتنا فی